کشف څه ته وایي؟ کشف دې ته وایي چې خدای یو ولی الله او متبع د سنت دیندار ته هغه داسې غیر محسوس څیزونه محسوس په شکل کې ښکاره کړي، غیر محسوس یا هغه پټ څیزونه هغه ته ښکاره شي، لکه عذاب قبر خو عام سترګو او غوږونو باندې نه محسوس کېږي انسان ته او ده ته ښکاره شي. حضور علیه السلام یو جنازه وکړه، یو دوه قبرونو یو ځل په مقبره تېرېده او دواړو باندې عذاب قبر شروع، مسلمانانو صحابه کرامو خو د یو هغه په وجه غلطۍ په وجه بیا حضور علیه السلام ته وحی راغله چې یو لکه چغلي کوله، چغلي یو خبره بل ته رسوي د چنګولو دپاره، دې کې اکثر به ډز ډوزم وشي، مړی هم پکې وشي که نه، دا چغلې چې خوري خوري دوه کسان روانه کړي نو دا ښه کار نه دی، قتل ته ورسي. او بل چې د متیازو نه ځان نه ساته، د خپلو نه یا د ګډو چیلو د متیازو نه، که خپلې او که ګډو چیلو وي متیازې نه جل شي ځان به دې ساتي، چې ته د متیازو نه ځان نه ساتې پتون دې پرې شو، جامې دې پرې دې شي، مونځ دې شکي شو، چې مونځ دې ونه شو آخرت کې به ګیرېږي، او چې مونځ دې نه شوي او دس دې نه شي نو په قبر کې هم ګیر شي. قبر د آخرت پوڼې ده، هغه ګناهونه هغه اثر په قبر کې هم ښکاره کېږي. قبر د حوالات مثال دی، د هغه چې حوالات ته بولي یو څو څوکه یو څو شړقې ووایي دا پولیس والا، وروستو کیس کې بله سزا خوري یا جدا ده، د قبر سزاګانې شته او د قبر خوشحالي شو نو د عذاب قبر ښکاره شي. حضور علیه السلام د هغه عذاب قبر ښکاره شو، بیا دعاګانې وکړې او سفارش یې وله وکړو، الله دې پورته کړي. کشف نو کشف هغه غیر څیزونه د دیوال نه خو او پټ څیزونه هغه دته ښکاره شي، دا اکثر په محسوساتو کې وي، یو الهام دی هغه زړه ته خبره راشي نو هغه معانی او علومو کې وي. یو دلته نبي صاحب ته چاوي چې نبی علیه السلام درود شریف د لرې واوري، یو حدیث دی هغه ضعیف هغه صحیح نه دی هغه لفظ کې چې زه د هغه اواز اورم لرې، صحیح نه چې درود شریف ما ته راځي چې لرې ووایي او چې نږدې ووایي ما سره نو هغه زه اورم د وفات نه پس هم خدای پاک هغې ته رسوي، زمونږ که ادراک کېږي که نه هغه نص سره ثابت دی. نو چا ورته چې اواز رسي آخر کې وایي خدای پاک ما ته زړه کې دا واچوله چې دا صوته نه دی صلاته دی، صوت نه رسي صلات رسي. تا دلته درود اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا ورسېدو. ټلیفون څنګه رسي مدینې ته منورې ته او امریکې ته، ټلیفون چې رسي په موبایل نو دا خدای ملایکې په منډې وجود کې هغه ته ډېر تیز رسي، ملایکې خو یو آن کې د اسمان نه ځمکې ته رارسي، ډېر زر رسي، پلانکي د پلانکي ځای په تا باندې درود وایي. حضور پاک به څومره خوشحالي ښه دا وایي د جومات زاړه څیزونه خرڅولی شي او هغې باندې به جومات ته څیزونه د جومات چنده کې به یې واچي، یو جومات چنده بل ځای ته نه شي وړی. دا لږ عقیقه کې یو چیلې لالون جایز دی که نه، او که وسینۍ یوم سنت دی خو کامل دی جدبه حلاله، که دا معنا نه جدبه نه شي کولی یوم به کوه چې یو دې وس دې وکړه بس کافي ده، او بس که بیا دې وس یې بله موقع کې حلاله کړه. دا چا لیکلي د مرګ نه پس انسان قیامته پورې په کوم حال کې قیامته پورې خو چې مړ شي نو قبر کې ښخ شي یا په سیند کې ډوب شي نو بس دغه ته برزخ وایي، نو که ملایکې وله راشي د مرګ نه پس او تپوس دی کې اول دا حالت دی، آخرت خو وروسته دی، ستا رب څوک دی، من ربک و ما دینک، ستا دین او عقیده څه وه، اسلام باندې وي که کفر باندې وي، او د نبي علیه السلام باندې ستا پیغمبر څوک دی، به وایي زما پیغمبر نبی علیه السلام دی، زما دین اسلام دی او زما معبود هغه الله دی. دا تپوسونه به وشي، نو که ښه جوابونه وکړي نو بس خوشحالی به شي او راحت به ورته میلو شي او جنت خوشبو کړکې، او که بدعملي داسې منافق کافر یا ډېر مجرم نو بس عذابونه پرې شروع شي، ګروزونه ووایي، دا وال به دې خوري تر قیامته پورې په دې کنده کې د ده روح د ډېر زیات عذاب وي او د هغه عذاب اثر په دې جسم باندې وي. دوزخ څه شی چا وي؟ دوزخ چې کله حساب کتاب وشي آخرت کې چې کوم د کافرانو او د مجرمانو د ګناهګارانو دپاره د سزا کوم ځای مقرر دی هغې ته دوزخ وایي، او جنت د خوشحالۍ ځای دی د نعمتونو، او دوزخ د عذابونو، او اور د اور. دنیا کې د انور کې څومره اور دی، تاسو د تیاره کې وګورئ انور ته داسې توره ایکسرې کې وګورئ داسې دی لکه ګاڼۍ که چا کتلي د ګاڼۍ چې ګاڼۍ ګوړه جوړېږي هغه پور داسې میږي میږي کېږي، دومره ګرم یا ګوړه دغه شان داسې خوټ کېږي، داسې غولی وایي، تاسو ورته وګورئ په دې توره شیشه کې یا تور کاغذ کې، دغه شان د اور یو ځای دی
او د دنیا د ټولو کورونو چې راجمع کې د هغې نه او یا چنده ګرم دی څومره به ډېر ګرم وي ډېر دا مشتري ستوری دی د مریخ نه دې خوا دی دا راکټې ورسره خوا کې نه شي تللی د اور یو ګوله ده د نور نه غټه دومره خدای پاک ستوري پیدا کړي دي دا ټول به او دوزخ د دې ټولو نه ډېر زیات ګرم دی اور والد صاحب هم د اور عذاب ټولو کې سخت دی د چاقو د تماچې او د تورې او د کاڼي اکسیډنټ ټولو سخت تکلیفونو نه سخت تکلیف د اور دی چې اور یو بسرې دري او د دوزخ بسري اوهو یو بسرې د اوښ عمره او دغه عمره لوی لوی بسرې د دې مشتري چې د دې انور نه چې کوم بسر راځي 30,000 40,000 میل پورې بسرې سروټ کې دې جدا کېږي موږ ته خو نه رارسي شکر وباسئ موږ نه خو نور ډېر لرې 9 کروڑ میل لرې تقریبا دا مزل والا سوچ باندې وایي په اندازو 9 کروڑ میل لرې او تقریبا د نور شغلي لکه اور چې دا دغه کوي دا اور چې داسې دغه ولي دا بسري او سروټ کې وړې وړې الوزي او د نور نه چې کومې سروټ کې 1,000 میله او 1,000 میله دومره غټې غټې د دوزخ هم ډېر سروټ کې د غرونو په شان او د دغه ماران یې څومره غټ دي لړمانان د کټي عمره وایي لړم به د کټي عمره د میخې بچې دومره غټ غټ به یې لړم خدای پاکه چې څومره زهر به پکې او ماران څومره غټ غټ دي د اوښان عمره د دوزخ د عذاب ځای دی الله یې تاسو مونږ ته وساتي هسې یو سوچ دی کنې سړی د اور په سرې سړی نشي برداشت کولی دومره یا الله ته مونږ ته وساتي اللهم احفظنا منه دا دعا کوي یا الله مونږ ته بچ کړې مونږ ته وساتي د کفر او د نافرمانۍ په وجه به سړی دغه ځای ته ځي الله دې مونږ د اسلام روان کړي اسلام کې په اسلام او په ایمان باندې ځای نه بچ کړي زمونږ یو طالب علم صهیب نومې دی بس هغه نن وفات شوی پردې تکلیف ووته شهید شو په علم په لار کې څو مړ شي شهید وي او سبق یې وی موږ ته دعا کوو وروسته جنازه را باندې بلې دلته مدرسه کې نو یا الله ته وبخې او مور او پلار او بیبیانو ته صبر ورکړي دا چا تپوس کړی قبلې طرف ته خپې کول څنګه دی د قبلې عزت به کوي سړي خیال نه پایره میره خپې افاش قصدن باندې خپل کار دی کوي قبله او خپې وته داسې کوي عزت به کوي سړی پلار سره ناست وي خپې وته نه غږي پلار به څه وایي دا بې سره زما زوی دی په عرف کې دا بې ادبي ده دا ګناه ده قبلې ته خپې مه غځوئ او په ایره وشي یا خیال نه یا خبر نه نو د زیارت پر سفر شروع څنګه دا مستحب ده سړی چې ځي او زیارت پر ټیکټ والی یا یو بل د بځي په بل رزم دی شي او نبی علیه السلام چې اکثر جهاد لم روانې دي یا سفر به کوم د جمعرات پر ورځ به دا چې لیکلي که ښځه د مور پلار د خاوند نه مني هر وخت مور پلار کله او دوه هفتې ناست دی او د خاوند بې حرمتي کوي نو طلاق ورکول جایز دی او کله خاوند د خیال نشي ساتلی او بیا ګناهګارېږي چې د ښځې خیال نه ساتي او ښځه هم روزانه تندې باندې 12 بجې دي او ډېر منتونه مو شو نصیحتونه مو شو او مور پلار او دا مور پلار او د نصیحتونه او سمیږي نه نو هسې هغه هم به دوزخي کي چې خاوند د خاوند نه وایي او دی به ورته ښځې په شان نه ګوري ډېران خره به ورته وایي ټول ورځ به ورته کنځل کوي ورسره نو دی هم خرابېږي او هغه هم طلاق دې وکړي هغې له به خپل خدای خاوند ورکړي او دی له به طلاق وروالی چې دغه شان ګناهګارېږي او مباح دی خو داسې خدای رسول ته خوښ نه دی که ګزاره وکړه که څه طریقې سره سمې وخوړه نو ښه ده او که علاج وشو خوند نه کوي نو طلاق اچولی شي بله لار به څه اختیار یې ښځه ولیسم ځان دوزخ ته رسوي ښځه نه شي ویشتی او نه څه کولی شي دا د بینک د کاغذونه باندې په کشتونو باندې کاغذونه څنګه دي تاسو په سود باندې واسې ورته یې 10 لکه باندې ماله ګاډې والې دا نو هغې والې او ګټه پکې وکړي ځان له هغې ګاډې به 10 اته والې تا باندې به 10 خرڅ ته به 10 لکه نه دی چې زه به 12 درکومه سود ورکوونکی مجرم دی او ملتي دی د لعنت ځای ته به څوک اخلي دواړه لعنتیان دي دا ښه کار نه دی حرام دی پر پیسو باندې مه خوشحالېږه د حرامو انجام خراب دی شکر وباسئ خدای لاسونه درکړي دي خپې یې درکړي دي یو کستان د باشي نه قیمتي ده دا مه وایي زما 10 مرلې ځمکه نشته او 10 مرلې او دوکانونه 10 دي د خلکو زما یو هم نشته او خدای پاک هم پاک او دربار هم پاک دا د ناشکرۍ خبرې دي خدای پاک تعالی ډېر عزت درکړی دی دا ټول غویان ټول میخې ټول ځناور او مارغان او دا ټول مخلوقات د انسان د علاوه راجمع کړي
د انسان عقل ته نه رسي دومره انسان له خدای پوهه ورکړې ده زمري تا نه لاندې شرمخ اتي چرګ مارغان او دا ټول حیوانات تا نه عقل د هغې پوهه یو انسان ته نه رسي دومره خدای شرافت در کړی دی ستا سترګې ټول پاکستان نه قیمتي دي ستا لاسونه قیمتي دي په ژبه یو سبحان الله وایه لا اله الا الله جنت پرې ګټلی شي څومره قیمتي ژبه ده یو سجده ولګوه په یو سجده تا خدای بخي توبه مونځ وکړه ټول ګناهونه دې معاف سجده کولی شي دا خو چې ما سره پیسې نشته او زما ګاډي نشته او کور ناشکري ونه کوې وایي زه د دې ګوتو د دې نوکونو شکر نه شم ادا که دا نوکونه هم نه ډوډۍ به هم نه وخوړلې استجاب هم نه شو کولی ګوتې به هم خوږېدې نه به که دا نوکونه هم نه و د ګوتې په ګرځېدې به نه شو ورشه ګوړو ته وګوره په دا ویلچیر دی ګوړ نه شل نه رون نه کوڼ نه غاښونه د دې ژبه نه ده 10 کروړه مشینان ستا په بدن کې د شکر هر وخت وباسئ دا ټول خلک چې خفه یې ناشکری په وجه غریب هم خفه دی او مالدار هم خفه دی نواب هم خفه دی بادشاه هم خفه دی ګورنر هم خفه دی شکر نه وباسئ چې شکر نه وباسئ تباه و برباد به یو او دا شته به هم د خدای ووایي یا الله موږ د ناشکرۍ نه وساتئ جومات کې اګربتۍ لګول څنګه دي چې خوشبو لګول سنت دي داسې اګربتۍ چې هغه دیسي نه وي او خراب بوی نه وي لکه ښه نو هغه ښه لوګي خوشبودار هغه ښه که د هغه وي زعفران وي څه دا بل عود هغه پوس شانې بوټي وي هغه بلې لوګېږي چې تریخوالی پکې نه خراب وي جومات ته خراب شی مه راوړئ سیګرټ خراب وي کوي د خاورو تیل جومات ته مه راوړئ پیاز چې وخورئ نو خوله ګوړه وخورئ یا خوله ښه پاکه کړئ بیا راځئ هسې د جمع ځای ته تل پسخا خوله ښه نه دي جومات ته به نه راځئ بعضو خلکو الرجي وي نو ټیک ده الرجي والا د خوا کې نه کېږي د خوشبو نه به الرجي نه چای دا بیمار دی نو بیمار معذور دی هغه به خپل ځای ګوري هغه په وجه سنت موږ نشو پرېښودی چې یو کس الرجي ده او بل خوشبو مه کوه او عطر مه لګوه ویې که نه چا له ښه نه هغه د خیر دی ټماټر او ترش شی دی نه خوري چا مری خوږېږي نو ته چې ټماټر بند کړې او چکني بند کړې او مسالې بند کړې او هغه بند کړې غوړي بند کړې دا چا له ښه نه بس هغه دې پرهېز کړي